پیغمبر اسلام وی زما د امت ډیر خلک به په نظر سره مري مري به بیماری پرېږده کمزوري کېده پرېږده ډیر خلک به په نظر لګېدو سره مري ځکه دا اکثر د غټې بیماریانې نه الله یې دې موږ ساتي لکه دا کینسر بیماري شو داسې بیماریانې چې ډاکټري اصولو کې لا علاج وي اکثر دا بیماریانې چې په انسان باندې راځي او بیا دغه خلک د علماو خواله تلي د پوهه تجربه کار علماو خواله د دم دپاره او د علاج دپاره روحاني علاج دپاره نو دا خبره مخې ته راغلې ده چې اکثر دا د نظر د لاسه اکثر د نظر د لاسه د خپل ځان د حفاظت دپاره د ټولو مضبوط یقین موږ دا وایو چې نظر لګېده حق دی خو یېرېږه به نه لکه دومره یېره به هم نه کوي چې هر څه دله ګډوډ شي په الله به مضبوط یقین ساتي د ټولو نه غټه خبره په الله باندې به مضبوط یقین ساتي چې الله تعالی الله به ستا حفاظت کوي او دویم د سهار ماښام اذکار به پرېږدئ او دریم د فرض منځونو نه بعد چې کوم اذکار دي دم پرېږدئ الله به دې حفاظت کوي الله به دې ساتي د بدو سترګو نه د جادوګر د جادو نه هر څه